دا کنځاوې کول څرنګه دي شتم حضرت پیغمبر صلی الله علیه وسلم یې دوه سړي چې یو بل ته کنځا کوي نو ګناه هغه اول کنځا کوونکي باندې ده خو که دا دوم تر هغه زیادت نه و کړی که دوم تر هغه زیادت نه و کړی دلته اوس دوه حکمه دي موږ ته د شریعت د نګاه نه چا ظلم در سره وکړو پوچې درته وویلې هر قولا ظلم یې که فعلا و عملا ظلم یې در سره وکړو موږ ته الله تعالی د طرف نه د پیغمبر علیه السلام د طرف نه دوه حکمه دي یو اول د عفو ده د کنځا درته وکړه ته یې مه ورته کړه لوی شی دا ده د ظلم در سره وکړه ته یې مه ورسره کړه د وسیله رحمي نه در سره کړه ته یې ورسره کړه سویل من قطعک واعفو عمن ظلمک واحسن الى من اساء الیک فاعفو واصفحو مختلف قسم حکمونه دي اول خو حکم دا ده چې د دوی د طرف نه قولا یا فعلا تیری وشو ته معافي ورته وکړې نو ته به ثواب تا به ټول ثواب پاتې شي آخرت دوم حکم که بیا د زړه نه درېدو په دنیا کې د خپل عوض اخیست بدله دې اخیست آخرت ته دې نه پرېښوه نو بیا تا ته جایز په یغومره انداز باندې ده چې عده در سره کړي وان عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به جزاء السیئة سیئة مثلها زیادت په بیانه کې اول غټ د ثواب شی دا ده چې ته ورتیر شي خو که د انتقام اخیست په یغومره انداز درته روا ده چې هغه ده څومره الفاظ درته ویلي دي یا یې څومره ویل کړي دي یا یې څومره تعدا یې فعلي کړې ده اوس نو ده کنځا درته وکړه چې تا د پلار ته اول اسما ورته وایې که بیا د زړه درد وکړه ته هم صرف دغومره ورته وایې چې تا د پلار دا د د پلار کنځا د ده په سبب شوه خو ده تا ته تیری وکړه د خپل پلار د بې حرمتي سبب دی وګرځېدو ګناه یې په ده ده خو که تا زیادت وکړه چې ده درته ویلې تا د پلار ته ورته چې د تا د پلارو د نیکه تا د هغه غور نیکه دا موږ پښتانه خو بیا نو زور کوي یو په لسه بیا نو هغه زیادت د تا ظلم شو د دغه انتقام به بیا الله تعالی د تا نه اخلي هغه د زیادت د حصې دا تعدا بیرته لکه اول دی ظالم و تا ته انتقام روا شو ته مظلوم یې د خپل انداز انتقام درته روا خو چې تا زیادت وکړو دا د زیادت په انداز ته ظالم شوې دغه ګناه جرم به بیا الله تعالی د تا نه په قیامت کې اخلي دوم روایت کې حضرت پیغمبر صلی الله علیه وسلم مړیو مسلمانانو تم کنځا مه کوه یو مسلمان مړ ده کله هغه په خپل ژوند کې داسې ګډې وډې کړي دي په مجلس کې خبره یاده شوه تا ته زړه درد هغه پخوانۍ قصې کوي اوس نه کنځا پسې وکړې اوس مړی خو د تا په کنځا نه شو خبر خو زوی خو یې شته ورور خو یې شته قریب خو یې شته دا ژوندی دغه په خفه کېږي که نه په خفه کېږي نو مسلمان ته دا ژوندی ته ضرر مه رسوه د مړي په وجه دریم روایت کې پیغمبر صلی الله علیه وسلم یې مسلمان ته کنځا کول فسق ده د مسلمان وژنه کفر ده دا بیا یو مهم حدیث مبارک د بحث په لحاظ باندې په مسلم و بخاري په ډیرو کې ذکر کېږي اوږد اوږد بحث وي پکې لنډ به دومره ویایي څوک پوښتنه کوي اعتراض کوي چې د مسلمان ته کنځا یې فسق سره تعبیر وکړو چې دا ګناه ده د مسلمان وژنه نه د کفر باندې تعبیر وکړه چې دا کفر ده وژنه د مسلمان او کنځا کول مسلمان ته دواړه ګناوې دي اوس نو که عقیده د استحلال په تعبیر یې کوي چې ځان ته یې حلال وبولي کفر ده هغه خو چې کنځا ځان ته حلال وبولي په کافر کېږي لکه په قتل چې کافر کېږي چې د مسلمان مرګ ځان ته حلال وبولي نو د مسلمان کنځا چې ځان ته حلال وبولي چې کنځا ورته کوي خو په دغه هم کافر کېږي او که استحلال نه وي نو لکه په کنځا چې نه کافر کېږي په قتل هم نه کافر کېږي بیا ولې یو نه تعبیر په نه کفر کې په فسق کې او د بل نه تعبیر په کفر باندې کې نو ښه جواب دا ده د مسلمان کنځا
د مسلمان مرګ دواړه ګناوې دي او په یوه هم چې حلال نه بوله کافر کیږي نه دلته د استحلال مسله نه ده دواړه کې خو دا تعبیر کې ولې د کفر تعبیر شوی دا لفظ ولې سخت استعمال شوی وای تفاوتي ګناو ته اشاره ده کنځا هم ګناه ده وژل هم ګناه ده منو خو دواړه خو ګناوې خو دي خو فرق لري په خپل منځ کې که نه لري دا قتل دومره لوی جرم ده په نسبت سره کنځا ته لکه کفر دغه دا معنا ده دا تشدیدن الفاظ چې ویلې چې څوک دې په دغه کې نه وایي چې خو وژل هم ګناه کبیره ده کنځا کول هم ګناه کبیره ده د کنځا خو خلک هسې د ځان یو خرچه بولي هر چاته کنځا وکړو په دغه باک هم نه کوي نو چې په کنځا نه هغه کېږي نو قتل نه بیا څه فرق ده نه فرق په دا تعبیر کې وشو د دې دپاره چې په دغه کې ډېر فرق ده موږ تاسو ته به راځي د کبیرو ګناو په خپل منځ کې ډېر فرق ده سره د کبیرو ګناو په خپل منځ کې ډېر فرق ده سره لکه د دغه مثال هلته یو ځای کې موږ تاسو ته راځي سړی د مطلق پردۍ ښځې سره چې زنا وکړي زنا ده کبیره ګناه ده د خپلې خور د خپلې لور د خپلې مور د خپلې ترور ذوي الارحامو سره چې زنا وکړي هم زنا ده دا هم زنا ده هغه هم زنا ده لیکن د خپلو محارمو سره زنا د هغه زنا چې هغه د پردۍ ښځې سره ده دومره فرق ده لکه پردیو ښځو سره چې 10 وارې زنا وکړي د محارمو سره یو وارې وکړي دا دومره لویه ګناه ده تر هغه نه د بازار کې خدای نخواسته رنډۍ خانو کې زنا وکړي یو څوک دا هم زنا ده د امسایه د ښځې سره زنا وکړي دا هم زنا ده خو دا د امسایه د ښځې سره زنا د هغو ښځو په نسبت لکه یو په لسه چې وکړي د بل چا وژل هم ګناه ده د کنکیو زوی په باب کې راځي چې هغه واذا الموءودة سئلت د کنکي زوی وژل هم ګناه ده خو دا د خپل زوی وژل ګناه او د پردي سړي وژل په دغه ګناهو کې دومره فرق ده لکه د مځکې نه تر اسمانه پورې نو دغه تفاوت ته اشاره وکړه په استحلال کې نه ده خبره استحلال خو د دواړو کفر ده استحلال خو د دواړو کفر ده نو کفر نه ده حقیقي کفر نه ده مراد چې په وژلو سړی کافر کیږي خو تعبیر سخت وکړو چې دومره غټه ګناه ده چې عین هغه لکه کفر داسې ده یا وایي مسلم شریف کې موږ تاسو ته راځي یا دا قتل د مسلمان تعبیر په کفر وکړو دغه ډېره بده ګناه ده خدای پاک هم دې وساتي وایي قتل د مسلمان اکثره مفضي کېږي کفر ته نورو ګناه چې سړی وکړي زړه د انسان نه مسخه کېږي ډار د خدای ورسره پیدا کېږي توبه باسي خو چې د انسانانو په مرګ لګیا شو څوک بیا یې زړه مسخه شي توفیق د توبې تر لاړ شي خوند اخلي داسې خلک شته په دغه نږدې ځای کې 100 نفره مړي کړي دي 100 نفره مړي دا زړه سخت شي لاړ شي هغه د خدای ویره بالکل د زړه نه ووځي وایي د قتل عامت د مسلمان شومتیا دا ده چې اکثره مفضي کېږي بیا کفر ته برکم نه ورکوي موږ تعبیر په بدماش کوو یو څوک مسلمان د خلکو په اصطلاح که نه مسلمان خو مسلمان د بدماش ته 10 مړي کړي دي 3 مړي کړي دي 15 مړي کړي دي ماشوم بچیان یې وژلي زړه مسخه شي نو هغه عاقبت ډېر شوم دی وایي دغه خطرناکه ته اشاره وکړه چې داسې نه چې کفر ته بیا مفضي شي چې اخر کافر تر دنیا تیر شي